چې یو سړی د ګیرې خریلې ده یا په ځان پسې پنسې راکاږي یا سګرټ څکي یا بله څه ګناه کوي نو په ده باندې سلام اچول دا څنګه دي؟ دا اهمه مسله ده، ډېره اهمه مسله دي، ته ضرورت دی. لکه چې یو سړی دی ته یې ویني په ګناه باندې په ده سلام اچول جایز دي او که نه؟ جواب اول خو د آیت کې چې د یو مسلمان په بل مسلمان دا حق دی چې ورسره میلاو شي نو څه به کوي؟ سلام به پرې اچوي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، په نورو کتابونو کې دی حق المسلم علی المسلم ست، د یو مسلمان حق په بل مسلمان باندې شپږ حقونه اذا لقیته فسلم علیه، چې ورسره میلاو شي سلام به پرې اچوي. دا حق د ګناهونو د لاسه نه ساقط کېږي، خصوصا د وړو ګناهونو د لاسه، ځکه چې واړه ګناهونه خو زموږ ټولو نه کېږي، یا هغه ګناهونه چې هغه پټ ګناهونه وي چې کوم ښکاره نه وي، د دې د لاسه د حق نه ساقطېږي. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، څوک دی چې ګناه یې نه ده کړې او څوک دی چې ټول عمر یې نیکیانې کړي دي. پیغمبران د ګناهونو نه پاک دي. نو یو خو د وړو ګناهونو مسله شو، وړو ګناهونو سره دا حق د مسلمان نه ساقطېږي، سلام به پرې اچي. یا پټ ګناهونه کوي هغه د هغه د الله په منځ کې توبې سلام اچي. خبره د دې چې دی غټ ګناهونه کوي، ښکارې کوي، یا دعوت د هغې طرف ته ورکوي، یا به فخر کوي، د داسې سړي مسله وسه ده. نو د داسې سړي نه په شریعت کې هجرت کول پکار دي چې کله پکې مصلحت وي. هجرت څه ته وایي؟ تعلقات پرېښوده. دې سړي سره به تعلقات پرېږدي، خو بېلته یو مسله یې ده که تعلقات به هله پرېږدي، د ده نه به هجرت هله کوي چې کله پکې مصلحت وي. یو سړی دی په یو ګناه کې انخته ده، ښکاره ګناه کوي، موږ به وایو چې یو نشه کوي، او ته د ده نه ځان لرې کړي، تعلقات ورسره پرېږدي چې ده کې ادب راشي. نو دی به ویرېږي چې وګوره دا پلانې زما تره و یا ماما و یا کاکا و یا رور و یا مې ملګری و، خو وګوره نن زه د دې ګناه د لاسه پرېښودم. نو دی به دا ګناه پرېږدي چې کله پکې دا مصلحت وي، نو بیا داسې ټیم کې هجرت کول پکار دي. خو چې کله ستا دا هجرت او د دوی د پرېښوده دله ښه نقصان ورکوي نو بیا به یې نه کوي. لکه اوس یو سړی دی نشهیز دی او د نشهیزو سره ګرځي او ته په هغه باندې سلام بند کړې، د هغې د لاسه سره ده او ستا په منځ کې نفرت ښه ډېر شي، او څوک د نصیحت بیانوي او دی ښه د نشهیزو سره ورننوځي او بلکل تباه و برباد شي، نو په داسې ټیم کې به بیا پرېږدي نه، بیا به ورسره تعلقات ساتي او نصیحت به ورته کوي. د دې ګناه د لاسه به دې ورسره په زړه کې، یعنې د دې ګناه په قدر به ستا د ده سره لګي هم نه. دا د مؤمن شان دی چې څومره یو سړی دینداره یې دومره به دې ورسره لګي، چې څومره بېدینه یې دومره به دې ورسره نه لګي. زمونږ ګورې د دې ټولو خلکو سره یو شان محبت نه دی. ګورې هر سړي سره ځان له محبت دی، ولې؟ ځکه چې هر سړي کې یو شان، ټولو خلکو کې یو شان دینداري خو نه ده که یو سړی زیات دیندار دی زموږ سره محبت ډېر دی، یو سړی کم دی دا سره محبت کم دی، یو سړی د ګیره خرېږي، یو سړی د ګیره پرېښودي ده، د دواړو سره زموږ محبت یو شان نه دی. یو سړی د ګیره وړه کوي، یو سړی د ګیره پوره پرېښودي، د دواړو سره محبت یو شان نه دی. یو سړی د پنسې د ګیټو نه بره ساتي، یو سړی په ځان پسې راکاږي، د دواړو سره محبت یو شان خو نه. خو نه چې کله به پرېښودو کې فایده نه وي نو بیا به ورته نصیحت کې سلام به پې مچې، ځکه چې که ته سلام بند کې او تعلقات ورسره پرېږدي نو دا سړی نور خرابېږي. والله اعلم.